السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو دوستانو د افغان داوا چینل ته ښه راغلاست. زموږ په دې یوټیوب چینل کې به مختلفې تفریحي، علمي، کلتوري او دینی خپرونې به خپریږي چې په دغه لړۍ کې زه غواړم تاسو ته یو معلوماتي موضوع خپره کړم. هغه دا ده چې په دې ورځو کې په فیسبوک په نړۍ کې بعضې پوسټونه خپریږي چې تاسو په کمنټ کې دا ولیکئ آیا که دا کار دسیسو نو تاسو فیسبوک محفوظه ده که نه دا حک سوی ده، یا دا میسیجونه لیږي چې مارک زاکربرګ په انګلیسي او کوډ داسې دلته تاسو عکسونه وینئ. ویډیوګانې هم دلته جوړې کړي دي چې دلته مارک زاکربرګ ویلي دي چې زه دا یوټیوب حذفوم، ډیلیټوم، دا تاسو باید 15 نفرو ته ولیږئ یا 10 نفرو ته ولیږئ. دا دوستانو دا ټول دروغ دي، داسې څه مارک زاکربرګ نه دي ویلي. یوټیوب چې دا یو بین المللي شبکه ده، په دې کې میلیونونه ډالر دوی فایدې کوي، پر هغه کې دا هیڅ وخت له منځه نه ځي او نه به لاړ سي. نور دغه فقط خلک چې دا پوسټونه کوي، اول خپله دوی جاهله نادان خلک دي، یا سربیره پر دې چې دوی هم پوهیږي. نو دا خلک غواړي چې خلکو څخه نادان یا بیعقل جوړ کړي، نو دا پوسټونه کوي، بیا موږ هغه نالوستي خلک کومنټونه پکې کوي، هغه کوي. نو دا ټول خبرې دروغ دي دوستانو، داسې څه واقعیت نه لري، داسې څه د هغه په فیسبوک په نړۍ کې نسته. لطفا د دې خپرولو څخه ډډه وکړئ، لږ هوښیار سئ. دا ویډیو مې د دغه له خاطره جوړ کړه چې د ورځې ماته 30-40 میسیجه راځي چې دا ته باید 14 ته ولیږې یا داسې وکړې هغه وکړې. نو د دغه له خاطره دوستانو دا خبرې ټول دروغ دي، واقعیت نه لري. دا د ما وعده تاسو سره دا هیڅ کار دا امکان نه ده دی کې د میلیونونو ډالرو فایدې دي، هغه دي. البته دا تاسو لپاره مفته ده، هغه دا بعضې خلک چې یوټیوب کې ویډیوګانې جوړوي، بیا دا په خلکو باندې ویشي، ګوري هغه کې دوی په دې کې پیسې مصرفوي، یا تجاران دي، هغه دي تجارتي معاملو کې دوی پیسې خپروي، هغه کې یوټیوب غټې پیسې په لاس راوړي. نو دوستانو دغه مطلب مې غوښته تاسو سره خپور کړمه. دغه ویډیو هم ستاسو د مارک زاکربرګ ګورئ، دا یې جوړه کړې ده، غږ د مارک زاکربرګ نه ده. دلته که تاسو د ویډیو کې دقیق متوجه سئ، هلته کمپیوټري د بل چا خوله ورته جوړه کړې، د بل چا غږ ده. نو دوستانو دا فقط د تاسو د داسې ویښ سئ، تاسو دغه څخه تاسو ته مې دا ویډیو جوړه کړه. نو د دغه ویډیو په خپرولو کې ما سره همکاري وکړئ، دا تر نورو ورسوئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت ښې چارې. السلام علیکم.